د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ اړوند د امام ابو حنیفه علي دارالعلوم له 12 او 14 ټولګیو د 120 تنو شاګردانو د فراغت شانداره مراسم چې پکې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د یاد وزارت د سرچینو او ادارې معین یو شمېر مرکزي رئیسانو د افغانستان اسلامي امارت مشرانو جید علماو استادانو او زده کوونکو ګډون درلود ترسره شول. یاد شاندار مراسم د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شول. ورپسې د پوهنې وزارت سرپرست په خپل ارزښتناکه وینا کې لومړی زده کوونکو ته د فراغت مبارکي وویله او ویل له نیکه مرغه باید ومنو چې د تیر په پرتله هیواد کې د کمیت له پلوه د پوهنې په برخه کې ستر مثبت بدلونونه راغلي دي. نوموړي داسې وویل: دا مسؤلیت د علماء کرامو دی، دا مسؤلیت اسلامی امارت دی، دا مسؤلیت طلباء کرامو دی چې د علم په کیفیت کې باید کوشش وکړو. علماء کرام مدارس والا باید داسې طالب ته داخله ورنکړي چې هغه د هغې درجې مستعد او مستحق نه وي. باید امتحان ځینې واخلي، سم امتحان ځینې واخلي، په نحو په سر کې خصوصا امتحان ځینې واخلي، ځکه چې دا ټول علوم په نحو سر باندې موقوفه دي. د مراسمو په دوام د پوهنې وزارت یو شمېر نورو مسؤلینو، جید علماو، استادانو او میلمنو هم د غونډې ګډونوالو ته ویناوې وکړې او فارغانو ته یې د فراغت مبارکۍ ترڅنګ د دیني علومو د زده کړې او فضیلت په تړاو خبرې وکړې او هغوی یې په دې برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. دغه درې شیان چې عقیده اصلاح شوې، اخلاق برابر شو، اعمال برابر شو، نو دا په پوره دین باندې عمل ده. الله دې موږ نه په پوره دین باندې عمل غواړي چې اے مسلمانانو تاسې په پوره دین کې داخل شئ. د پروګرام په بهیر کې د یاد دارالعلوم زده کوونکو د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په هکله د معلوماتو ترڅنګ ګډونوالو ته ترانې او نعتونه واورول. د یادونې وړ ده د امام ابو حنیفه دارالعلوم په 1423 هجري کال کې تأسیس شوی چې اوس مهال په دې معتبر علمي بنسټ کې 4000 زده کوونکي په دیني او عصري زده کړو باندې بوخت دي او د فعالیت په ترڅ کې ټول 8 دورې فارغین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. د مراسمو په پای کې ممتاز زده کوونکي د پوهنې وزارت د سرپرست او د لوړپوړو مسؤلینو له لوري په نغدي جایزو او تقدیرنامو وویاړل شول.